د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پېښور او ټوله خیبر پښتونخوا کې هم نن د جولای 28مه د هپاټایټس یا زیړي رنځ نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې موخه د خلکو پوهاوی، پر وخت معاینه او د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه عامه خبرتیا ده. روغتیا پالان وايي هپاټایټس بي او سي تر ډیره د ککړو ستنو، غیر محفوظې وینې او د طبي وسایلو د ناسم استعمال له لارې انتقالیږي. د دوی په وینا ډیر ناروغان په لومړو پړاوونو کې هیڅ څرګندې نښې نه لري. له همدې له امله وختي ټیسټ د ناروغۍ په مخنیوي او درملنه کې مهم رول لري. نو هپاټایټس یوه داسې بیماري ده چې په ټوله دنیا کې عامه ده، خو داسې ملکونه چې په هغې کې لو سوشو اکنامک سټیټس یې لکه څنګه چې پاکستان دی، نو په هغې کې دا بیماري ډېره زیاته وي. د ډېر زیات وجوهات کیدای شي، لکه هپاټایټس ای چې کوم دی نو هغه د ګنده خوراک وغیره د وجې نه یا لاسو صفایي د نه کولو د وجې نه پیدا کېږي. دغه شان هپاټایټس بي او سی چې کوم دی نو هغه وینې په ذریعې سره یو بل منتقلیدای شي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک دې یوازې له نوو او خوندي ستنو استفاده وکړي. د وینې له انتقال مخکې دې د هغې معاینه یقیني کړي او د هپاټایټس بي واکسین دې هم ولګوي. د دوی په وینا دا ساده احتیاطي ګامونه د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې اغیزمن دي. هر هپاټایټس خپل علامات دي او په دې کې خاص کر هپاټایټس چونکې دا مطلب یې دا دی چې دې کې زیاتتر چې کومه وینه د جګر هغه متاثره کېدای شي، نو دې کې انسان ته تبه لګېدای شي او هغې نه پس چې کوم دی په سرمنو باندې د دې زیړوالی راتلی شي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا محکمې د کال 2024 د شمیرو له مخې په صوبه کې د هپاټایټس بي 21,000 او د هپاټایټس سي 63,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا شمیرې ښایي چې لا هم زرګونه کسان له دې ناروغۍ سره مخ دي. روغتیایي چارواکي وایي که هپاټایټس په وخت تشخیص شي درملنه ممکنه ده او د ځیګر د جدي زیان مخه نیول کېدای شي. د هپاټایټس نړیواله ورځ هم همدې پیغام ته ځانګړې شوې چې د پوهاوي، معاینې او درملنې له لارې د دې ناروغۍ خپرېدل راکم شي. د کیمرامین بي ارشد سره خالد نیاز، شال نیوز، پېښور.